زنانو ما ته ټلیفون وکړ وایي خاوند مې بهر دی خواښې ده وسخر وایي موږ په کور کې 3 ښځې یو د 3 خاوندانو 3 ورونه غوا ده او میخه ده وایي په دې کور کې نو مسئلې داسې تپوسله چې موږ له خواښې پی نه راکوي چې دا پی موږ راپټ کو او ویس کو دا به حرامي که حرام به نه نو مسلمان اوروره دا تا سره قیدیانې دي دومره نفقه پې وکړه چې غلا ته جوړه نه شي دومره انفاق پې وکړه چې نیت یې خراب نه شي چې په کور کې غوا هم شته او د دې خاوند ورپسې په سعودي عرب کې هم ناست دی او خاوندانې په سفرو کې هم دي او غوا او میخ او پی او لسیګانې هغه د نوڼو کره روانې دي او د زوی ښځه محرومه ناسته ده د دې نه غټ ظلم په معاشره کې نشته زموږ معاشره دې ظلم تباه کړ سخت ظلم روان بعضې کورونه چې ولټې زنانه په تنرونو کې ولاړې دي وسوځېدلې دومره ظلمونه ورسره شو او دا ښه دی چې پښتني دي غیرتي دي مسلمانان دي غږ نه کوي کله داسې ظلمونه په بعضې کورونو کې روان ډوډۍ ولا چا په مینه ورنه کړه ډوډۍ په ماړه ګېډه باندې چا ډوډۍ ورنه کړه کله پې خاوند ظالم دی کله پې زوی دی کله پې لیور دی کله پې سخر دی کله پې خواښې ده دا خو لا پرېږده تره راځي په دې کور کې ظالم شوی دی ماما د هلک راځي هغه هم ظالم شوی دی په دې کور واده شوي خویندې راځي هغه هم په دې کور کې ظالمانې شوي رسول الله علیه السلام ځکه فرمایي دا خو تاسو سره قیدیانې دي ستا لاسته ناسته د مسلمانه ته چې په هوټلو کې قیمتي خوراکونه کې او ستا ښځه په کور کې نهره ده تا نه به الله تپوس یو خو نشته ولږه ده عامه ولږه ده نشته ټول کور فقیر دی نشته دا وایي تاسو سره قیدیانې دي ولې فانکم اخذتموهن بامانة الله تا د الله په امانت اغستې ده مولوي صاحب پکې خطبه وویله تلاوت یې وکړه آیاتونه یې ویلې حدیثونه یې ویلې او ویې ویلې قبوله دې ده مولوي صاحب لا قبوله دې ده ټکې خلاص کړی نه و تا راودانګلې چې قبوله مې ده قبوله مې وه او قبوله مې کړه نو دې امانت خیال وساته که نه چې قبوله کړې دې واستحللتم فروجهن بکلمة الله د الله په کلمه د دې فرج د دې عزت تا ته حلال شي د دې سره کوروالی تا ته په کلمه حلال دی کومه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمانه ده که نه ده